په دې ویډیو کې به تاسو ته د افغانستان د ځوان وزیر دفاع مولوي محمد یعقوب هغه وینا وړاندې شي چې د صفونو د تصفیې او همدارنګه د هغو کسانو د مخنیوي په اړه چې په صف کې ناوړه اعمال ترسره کوي. دغه وینا چې مولوي محمد یعقوب مجاهد د دفاع وزارت د مفتشینو په فراغت غونډه کې ترسره کړې وه درته وړاندې به کړو. همدارنګه د ویډیو په یوه برخه کې به درته د افغانستان او پاکستان د روستي کړکېچ په اړه معلومات درته وړاندې کړو. هیله ده د ویډیو تر پایه راسره پاتې شئ. څرګندېږي کله چې ته تفتیش کوې یا نوم دې د مفتش سو، نو تر دې مخکې چې ته مفتش کېږې باید په ځان کې تصفیه وساتو او هغه کرغېړن اعمال چې بعضې اشخاص یې ترسره کوي د هغوی مخنیوی وکړو. بیا به نو انشاءالله تعالی صف هم صفا وي او نظم به مراعات وي، هماهنګي به هم موجوده وي. د اذان نیوز محترمو لیدونکو السلام علیکم. د افغانستان ځوان وزیر دفاع مولوي محمد یعقوب مجاهد د ملي دفاع وزارت د مفتشینو په فراغت غونډه کې ګډون کړی و. په دغه غونډه کې مولوي محمد یعقوب مجاهد د مفتشینو په اهمیت او همدارنګه د هغو کسانو په نښه کول چې په صف کې ناوړه اعمال ترسره کړي او هغوی باید له دغه ناوړو اعمالو څخه منع شي. په دغه غونډه کې د مولوي محمد یعقوب مجاهد ترڅنګ د ملي دفاع وزارت سرمفتش مفتي لطف الله حکیمي هم وینا وکړله. د ملي دفاع سرپرست وزیر مجاهدینو مسؤلین خپلو مسؤلیتونو ته متوجه کړل او ورته یادونه وکړه چې باید په ښه توګه خپل مسؤلیت ترسره کړي. مخکې له دې چې د مولوي محمد یعقوب مجاهد وینا درته خپره کړو، له هغې څخه وړاندې غواړو یو بلې موضوع ته په ضمني توګه اشاره وکړو چې هغه د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې دي. پاکستان په وروستیو ورځو کې داسې بې اساسه تورونه په افغانستان لګولي دي چې له امله یې د افغانستان او پاکستان اړیکې زیانمنې شوي دي. پاکستان په افغانستان دا تور لګولی ده چې په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان مرکزونه دي او دوی د افغانستان لخوا حمایه کېږي. په دې تړاو پاکستاني چارواکو په خپل منځ کې هم غونډه کړې وه. له دې وړاندې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر ګواښ کړی چې په افغانستان به حمله وکړي، خو د افغانستان د دفاع وزارت لخوا په یو توند بیان کې ورته ویل شوي وو چې افغانستان لاوارث او بې صاحبه ملک نه ده بلکې خاوند لري. همدارنګه په دغه اعلامیه کې پاکستان ته توصیه شوې وه چې د بې ځایه تورونو څخه لاس واخلي او د خبرو عمل میدان ته رامنځته شي او د تورونو څخه لاس واخلي. په همدې ډول نن هم د افغانستان اسلامي امارت لخوا یو اعلامیه خپره شوې چې په دغه اعلامیه کې پاکستان ته ویل شوي چې د بې اساسه تورونو څخه د لاس واخلي او د خبرو له لارې دغه مشکل حل کړي. په هغه اعلامیه کې چې د اسلامي امارت لخوا خپره شوې او راغلي دي، د افغانستان اسلامي امارت د پاکستان په شمول له ټولو ګاونډیو هیوادونو سره د حسن همجوارۍ په روحیه ښې اړیکې غواړي او په ټولو لارو چارو باور لري چې دغه هدف ته موږ رسولی شي. په دا وروستیو کې د پاکستاني چارواکو لخوا د افغانستان په اړه ناسمې څرګندونې کېږي چې موږ یې د تأسف وړ بولو. اسلامي امارت ټوله هڅه کوي چې د افغانستان خاوره د پاکستان او هیڅ کوم بل هیواد په وړاندې ونه کارول شي. موږ همدې هدف ته ژمن یو، خو پاکستاني اړخ هم مسؤلیت لري چې د وضعیت د کابو کېدو هڅې وکړي او له بې اساسه خبرو او باریک او پارونکو نظریاتو څخه ډډه وکړي، ځکه داسې خبرې او بې باوري د هیڅ لوري په ګټه نه ده. د افغانستان اسلامي امارت لکه څنګه چې په خپل هیواد کې امن او ثبات ته ارزښت ورکوي، همداسې د ټولې سیمې لپاره امن او ثبات غواړي او په دې لاره کې خپلو هلو ځلو ته دوام ورکوي. لکه څنګه چې په اعلامیه کې راغلي چې افغانستان غواړي د ټولو ګاونډیو سره ښې اړیکې ولري. په پاکستان ځینې پارونکي هڅې چې له هغې جملې د افغان مهاجرینو سره ناوړه چلند او بندي کول داسې هڅې دي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې زیانمنوي. د دې ترڅنګ که چیرې پاکستان په افغانستان باندې حمله وکړي، نو دا به د دواړو ملکونو لپاره یو نه جبرانېدونکی زیان وي. د افغانستان اسلامي امارت به دا ځل دغه برید ته په کلکه توګه ځواب ورکوي
له امله به پاکستاني لوري ته هم درانه زیان اوړي. او بل خوا پاکستان په داسې حال کې ده چې په نړیواله توګه د اقتصادي بحران سره مخامخ ده. په داسې حال کې دا ډیر نه لیدل کېږي چې پاکستان دې رښتیا په افغانستان باندې حمله وکړي، بلکې په دا ډول غونډو سره غواړي چې د افغانستان اسلامي امارت د پاکستاني طالبانو پر ضد وکاروي. راځو بیرته د ویډیو په دې برخه کې د افغانستان د ځوان وزیر دفاع مولوي محمد یعقوب مجاهد وینا درته خپروو چې د ملي دفاع وزارت د مفتشینو د فراغت په غونډه کې یې کړې ده. قدرمنو مجاهدینو ورونو، د افغانستان د علماو، د مجاهدینو، د سپېڅلو شهداو او د ټولو ارماندونو اخري هغه څوک چې ارماندونه یې ورپورې تړلي جناب نوري صاحب هغه راغی تشریف فرما ده، د هغه په اجازه خپله خبر فقط الله تعالی دې موږ او تاسو ټولو ته توفیق راکړي چې خپلو وظایفو او مسؤلیتونو ته په کامله معنا متوجه شو او سخت تصفیه وساتو او هغه کرغېړن اعمال چې بعضې اشخاص یې ترسره کوي د هغوی مخنیوی وکړو. بیا به نو انشاءالله تعالی صف هم صفا وي او نظم به مراعات وي، هماهنګي به هم موجوده وي، اطاعت به هم موجود وي، ټول کارونه به منظم وي. الله تعالی دې موږ او تاسو ټولو ته د عمل کولو توفیق راکړي. زه تاسو ټولو ته مبارکي درکوم او دعا کوم چې الله تعالی دې ستاسو تېرې ټولې ستړیاوې او خدمتونه قبول کړي او دا دلته چې راغلي یاست دا سیمینارونه مو کړي دي او خوارۍ مو کړي دي، خوله مو توی کړې ده، مسافرۍ مو کړي دي، الله تعالی دې اجر عظیم درکړي. الله تعالی دغه وظیفه او دغه مسؤلیت چې ستاسو په غاړه کې دی او پر غاړه مو اخیستی دی دا ډیر یو دروند بار دی او ډیر لوی مسؤلیت دی، ځکه خپله د معنا څخه دا څرګندیږي کله چې ته تفتیش کوې یا نوم دې د مفتش سو نو تر دې مخکې چې ته مفتش کېږې باید په ځان کې هغه خویونه راولې او ځان د دې قابل کې چې درته د مفتش خطاب کول مناسب وبرېښي. نو که چیرې داسې چې تاسې د خپل مسؤلیت وپېژنئ او خپل مسؤلیت ته ښه متوجه سئ، انشاءالله تعالی په ټول وزارت کې کومې ستونزې چې اوس موجودې دي دا ستونزې به ټولې حل کېږي. که چیرې یو څوک په دې پوه سي چې زه که هر عمل کوم دا پټ نسي پاته کېدلی، دا به رسیږي تر د قلی اردو تر مسؤله به رسیږي، تر لوی درستیزه به رسیږي، تر وزیره به رسیږي، نو بیا هغه کسان په کامله معنا د ټولو اصولو پابندي کوي او هیڅ غیر اصولي کار او کړنه بیا نه ترسره کوي.